خو اوس شروع کوو فیوچر ټنسز یعنې د فیوچر والا چې کوم ټنسز دي په هغې کې اول نه دی فیوچر انډیفینټ ټنس فیوچر انډیفینټ ټنس دې ته بل نوم سمپل فیوچر ټنس هم ویلی کېږي سمپل فیوچر ټنس دا ټنس به موږ هله استعمالو د دې ټنس ضرورت به موږ ته هله راځي کله چې موږ داسې کارونو باره کې خبرې کوو کوم چې په فیوچر کې کېږي فار ایگزامپل زه تاته وایم چې زما دا ویډیو په فیوچر کې وایرل کېږي زه په فیوچر کې استاد جوړېږم زه به یو بزنسمین جوړېږم زه به یو ډاکټر جوړېږم دا چې زه تاته کومې خبرې کوم که نه زه فیوچر کې چیس کم زه به اوبه څکم دا خبرې زه تاته کومه دا زه په دې ټنس کې تاته کومه که چېرته دا زه انګلیش ته واړم دا کومې خبرې چې ما وکړې نو دا به په دې ټنس کې ټولې راځي صحیح ده دا دې ټنس ته ټولې اوري دې دپاره زه تاسو فارموله لیکم هغه فارموله باندې تاسو د فیوچر انډیفینټ ټنس هر یوه جمله جوړولی شئ هر جمله هغه چې څنګه هم جمله یې که نه تاسو په دې فارموله کې فټ کوئ نو ډایرکټ فیوچر انډیفینټ ټنس به دې جوړېږي هغه فارموله دا ده ټول اول به سبجیکټ ولګئ سبجیکټ پسې به ویل ولګئ ویل پسې فرست فارم اف ورب پسې آبجیکټ مخکې به داسې چل و چې د آی او وي سره به شل لګېده آی او وي چې دي که نه آی وي دې سره دا به چې سبجیکټ په ځای راغله دلته به شل لګېده خو اوس یو سره هم شل نه لګېده انګلیش والا چې کوم دي یو سره هم نه لګئ تاسو هر یو سره ویل لګولی شئ ستاسو جمله به هېڅ څوک هم نه خطا کوي صحیح شو اوس تاسو ته یوه جمله لیکمه چې میں ایک خط لیکونګا زه به یو خط لیکم دا کار به کله کېږي دا په راروان وخت کې کېږي یعنې په فیوچر کې به کېږي کم کار چې په راروان وخت کې کېږي او هغې باره کې مونږ خبرې کوو نو مونږ به په فیوچر انډیفینټ ټنس کې کوو مونږ به هلته فیوچر انډیفینټ ټنس استعمالو اوس به دا انګلیش ته اړو څنګه کوه زه به یو خط لیکم زه به په راروان وخت کې یو خط لیکم نو دې دپاره به اول نه سبجیکټ لګوي په دې فارموله کې ما ته لیکلي اول نه سبجیکټ آی مې آی پاسې به پسې ویل لګې ویل پسې ور پس پام لګي دلته کار سره روان دی لیکل ته څه شی ویل کېږي رایټ او دقه رایټ اولنی پام دی د ورب ښه رایټ صحیح دی آی ویل رایټ څه شی به لیکمه ایک خط ا لیټر دا فیوچر انډیفینټ ټنس وستا دا جمله فیوچر ته واوښته اوس که څه چېرته داسې وی چې زه به خط نه لیکمه فیوچر چې راځي که نه ما به سکول ختم کړی بیا به زه خط نه لیکمه زه به خط نه لیکم تا ته وی چې په انګلیش کې ته داسې وی چې زه به خط نه لیکم هغه به څنګه یا به داسې وی څنګه کوه د ټولو اول به سبجیکټ ولګې پسې به پسې ویل ولګې بیا دلته ناټ آی ویل ناټ رایټ ا لیټر که چېرته دې نه سوال جوړول غواړې چې آیا زه به خط لیکم نو هغه به څنګه جوړه هغه به داسې جوړه څنګه کوه دا ویل چې کوم دی دا په اولني سر کې ولګې د آی به پسې کې will I write a letter او اخر کې به سوالیه نشان ولګېږي ځکه چې دا جمله سواله ده زه به خط لیکم تا ځان نه سوال وکړو صحیح ده یوه جمله ته بله لیکم چې ستاسو دا کمپیوټر انډیپینډنټ ټنس چې دا په دماغو کې پوخ شي دماغو کې کښېني بیا درنه هېرېږي نه یوه جمله ته بله لیکم ښه اوس بله جمله څنګه کوئ वो स्कूल जाएंगे هغه به سکول ته ځي دا چې انګلیش ته اړی که نه دا کار به کله کېږي دا کار خو په فیوچر کې کېږي که نه په راروان وخت کې هغه به سکول ته ځي صحیح ده اوس لا واړه دي چې لږ وایي راغټ شي بیا به هغه سکول ته ځي دا په انګلیش کې ته وایي چې هغه به سکول ته ځي نو داسې کار به وکړي چې اول نه به سبجیکټ ولګي سبجیکټ څه شی دی هغوی دی پسې ویل هیلپینګ ورب به څه شی لګې ویل به لګې د ویل پسې پس فارم اف ورب دلته کار پکې څه دی کاره تلل دي که نه ګو اولنی پام به لګېده دقه اولنی ګو دی د اولني پام پسې آبجیکټ هغو چېرته ځي هغو سکول ته ځي ټو سکول دا شوه فیوچر انډیپینډنټ ټنس سینټنس اوس دې که چېرته نیګیټیو جوړه چې هغه به سکول ته نه ځي هغه به سکول ته نه ځي هغه مونږ کیدای شي مدرسې ته داخل کړو نو دلته به بیا څنګه لیکي چې هغه به سکول ته نه ځي اوس څنګه کوه دا سبجیکټ چې کوم دی دا به اول نه ولګې او دقه ویل به پسې ولګې ناټ به ولګې پسې they will not
go to school. د ټولو اول نه به سبجیکټ لګی دغه فارموله ده. نیګیټیو جوړه د ټولو اول سبجیکټ پسې به پسې ویل لګی نیګیټیو کې د ویل پسې به دلته ناټ لګی. صحیح ده. ناټ پسې به فرسټ فارم اف ورب پلس او بیا پسې دا ابجیکټ لګی. دغه اشته جمله ده خو دلته ناټ اضافه پکې مونږ وکړه. اوس څنګه وه اوس داسې سوال کې ځانه چې آیا هغه به فیوچر کې په سکول ته ځي که نه بل څه شل به کوي. هغه به داسې کې دا ویل چې کوم دی که نه دا به دلته اول ولګي د کاټ ولیکم چې دا ته ښکاري که نه بیا مایکروسکوپ راوړي که څه به کوې. اوس څنګه وه ویل دی go to سکول او آخر کې سوالیه نشان ځکه چې جمله څه ده سوالیه ده. چې جمله سوالیه نو آخر کې په سوالیه نشان لګي او د نورو کې دا کوم فول سټاپ چې دی دا ډاټ غوندې چې ده دقه به لګي. صحیح شو. 70-80% به ته وسال شي 70-80% او چې تاسو په ځان پریکټس وکړئ دا به 100 ته قابو شي.